نن د 23 مئی د خیالي ورځ ده. خیالي ورځ مطلب څه چل دی؟ ډېرو خلکو وی چې لکه د اتوار په ورځ به اختر وي. خو دلته یوه مسله ده. مسله دا ده چې نن د سعودي والا اختر نشته، د هغو روژه ده. کله چې د هغو اختر وي نو په سبا له زمونږ بیا اختر وي. د هغو نن اختر نشته، د هغو به د اتوار په ورځ اختر. چې د هغو د اتوار په ورځ اختر دی نو زمونږ به د ګل په ورځ اختر. بس پته نه لګي چې څه به کېږي نه ماښام چې سپوږمۍ منیب الرحمن ولیده چې اختر به وي، او که یې ونه لیده نو روژه ده. ډېرو خلکو وي چې لکه بس د اتوار په ورځ به اختر وي، او که د اتوار په ورځ اختر شو د سعودي سره یو ځای عجیبه شانتی کار بود. Many hours later. چاند رات مبارک ہو بھائی، کل عید ہے. اولنی ځل دی چې موږ د سعودي سره یو ځای اختر کوو. ما ته چې یاد شي نو اول چې د سعودي اختر بیا پسې زمونږ دی په 2020 کې چې دی د سعودي سره موږ یو ځای اختر کوو. مطلب په یو ورځ باندې اختر. عجیبه غوندې کار وشو.